درې ځل مې ستاسې په جومات کې لمونځ وکړ، خو لږ پاتې و چې لمونځ مې خراب شوی و. په قیام کې ډېر وخت ودرېدې، کېدای شي چې لویه سوره دې لوستلې وي، خو په فکر کې ډوب شوې او لمونځ درنه خراب شو. حق مو وبخئ، سوره رانه هېره شوه. مجبور شوم چې له سر نه یې ولولم، ځکه لږ وخت یې ونیوه. اوس نو دا لمونځ وشو ملا صاحب؟ زه خو وایم چې دا لمونځ لاړو خراب شو. خلکو ته ووایه چې له سر نه لمونځ وکړو. ارامه اوسه وروره، فخري خو به نه علم سولی. عثمان کاکا زه یې پوهوم، که په یاد دې وي د لمونځ په پای کې مې سجده سهوه وکړه، یعنې تېروتنه جبران شوه. که اجازه راکوئ چې زه لاړ شم؟ نه ملا صاحب، بخښنه غواړم، تر څو ثبوت نه کړي چې دا لمونځ وشو هېڅ ځای ته هم نشي تللی. لمونځ دې له سره وشي، زه د نورو مقتدیانو غوندې نه یم. زه ستا په ستونزه بیخي ښه پوه شوم. زه ملا صاحب ته لاړ شه، موږ سره خبرې کوو. زه نه پوهېږم، دا ملا صاحب باید قناعت راکړي. ګوره وروره، ستا دا چلن هېڅ ښه کار نه دی. ته د خلکو فکر ګډوډوي. کله چې فرض وځنډېږي او واجب ترک شي یا وځنډېږي نو سجدې سهوه کېږي. په لمونځ کې قرآن لوستل فرض دی. ما تېروتنه وکړه، رانه هېر شول، یعنې فرض وځنډېده. د همدې لپاره مې سجدې سهوه وکړه، تېروتنه جبران شو، لمونځ خلاص شو. په نور څه نه پوهېږم، لمونځ باید له سره وشي، هېڅ ځای ته هم نشي تللی. عثمان کاکا تاسې لاړ شئ، دا مسله زه حلوم. ډېره مننه کوم سهرا جانې، نن دې زما لپاره ډېر څه وکړل. نه ګرانې، ما څه کړي؟ زه دې ډېره وډاره کړم، خو ډېر شکر دی چې اوس ښه یې. ټول زما له امله. که ما خپل درمل خوړلي وای نو داسې نه کېدل. نور نو زړه دې مزاوره دی، نو وروسته باید ډېر پام وکړې. سلیم ښوونکي ته خبر ورکړو؟ نه، سلیم باید پوه نه شي، هغه باید پوه نه شي چې زه ناروغي لرم. څه مې چې له وسې پوروي کومې، خو بیا هم نه کېږي. په هر حال د دې حالت په اړه به چاته نه وایې، سمه ده سهرا؟ البته، ته هم ښکلې، هم هوښیاره او هم یوه ښه نجلۍ یې. سلیم ښوونکی پرته له تا نه بله نجلۍ ولې وغواړي؟ السلام علیکم زویا. علیکم سلام پلاره. خیریت دې غوسه ښکارې، ولې څه شوي؟ هو شوي زویا، یو کم عقل سړي راته اعصاب خراب کړل. خیرات دی، دې وخت کې دلته څنګه راغلی؟ ومې ویل دا چې راغلم پلار مې هم وګورم، کېدای شي چې پلار مې چای راباندې وڅکي. دا خو اسانه کار دی، زه یې اوس راغواړم. نه نه پلار جانه، ځان مه په زحمت سوه، هسې نم زه بېرته ځم. که کار نه لرې پاتې شه، د پاشا له سیمې نه مې یو ملګری راځي، داسې کومه ستونزه لري، کېدای شي چې ته ورسره مرسته وشي کړې. دا له مارانو غوندې دننه کېږي، وروسته بیا د انسان غوندې خبرې کوې. څه مو چې له وسې رسېږي به یې کوئ، تاسې نه ډارېږم. پام کوه، فکر به نه کوې چې زه ستا درد کم ګڼم، خو ته باید په دې پوهه شې چې زموږ په هېواد کې ښځې د نړۍ تر ټولو ګواښونکي دردونه ګوري. اصلي جانې، هغه هم بیا د جنګ په لړ کې ټول خلک دردېږي، خو سربیره په هر څه بیا هم صبر کوي. رښتیا وایې، ته هم ډېره دردېدلې یې که نه ګرانې؟ د همدې له امله اصلي ته ډېر شیان لرې چې باید شکر پرې وباسې. لورې چې خبره شم ډېره وارخطا شوم. اوس څنګه یې؟ ښه یم مورې، اندېښنه مه کوه. څو ځلې مې درته وویل چې خپل درمل خوري او که نه خوري، آخر هم داسې وشول. دې هم خپله خوله په واقع وساته، نه غواړم چې دې حالت نه څوک خبر شي. اندېښنه مه کوئ، هېڅ چاته څه نه وایم. وبه ګورو، خو کله دې حالت نه څوک خبر شول او راغلل ماته یې وویل نو ته به بیا له ما نه ګیله ونه کړي. خبره اوسه مورې، نور نو بس دی. که سهرا نه وای خدای پوهېږي چې اوس به په ما څه شوي وای. همدې زه روغتون ته راوستلم. لورې زه ستا د ښه والي لپاره فکر کوم. فکر مه کوه، هیله کوم په دا ډول خبرو سره نور زما زړه مه ځوروه.
سمه ده ملا صاحب اخر دی هم قناعت راکړه خو بیا هم وروره ګرانه وروره زه باید کور ته لاړ شم یوه مهمه مسله ده خپلې مېرمنې سره وینم نو مخکې به دې ویلي وو هله منډه که ځه لاړ شه مېرمنه دې مه په تمه کوه خو د مېرمنو ګلان ډېر خوښېږي پام کوه چې تش لاس ور نه شي زر کوه ژوندی اوسې چېرته ځې زویه؟ زه باید یو چا ته زنګ ووهم سمه ده بلې مراده تحسین زما د پلار لیدو ته راځي څه دې وویل واده اورېدل ته باید د تحسین مخه ونیسې که دلته راغی هر څه به رسوا شي سمه ده سمه ده زه یوه چاره کوم یو دا کم و سمه ده ملګرو موږ په هېواد کې د ټولو حوضونو د ډکېدلو او تشېدلو د ستونزو په حل پوه شو اوس به له کارګرانو سره هراسه وشو کړئ په درس باندې پوه شوئ په ذهن کې به کومه پوښتنه یا کومه خبره شته چې د حوضونو د ډکېدلو او تشېدلو په اړه وي نه مونږ خو ټول نلونه د کنټرول لاندې راوستل ډېر ښه هغوی غوسه کېدل چې دا زده کوونکي په درس نه پوهېږي که سم درس ورکړ شي کورشاد ښوونکیه موږ د سیمې اشرف بابا هم دا پوښتنه حلولی شي رښتیا وایې دومره خو سخته نه ده زه هم ښه پوه شوم موږ مخکې هسې ویل چې ریاضي سخته ده هو زده کوونکو لومړی موږ له دې اسماعیل ورور نه ډېره مننه کوو وروسته زما په لاس کې چې کوم درسي موادي وایخلئ په کور کې ورباندې ښه کار وکړئ پوه شوئ مننه کوم ښوونکیه په مخه مو ښه شه ملګرو په مخه مو ښه شه او ښاغلی تحسینه ډېر وخت وشو نه لیدل کېږي کور مې وپلوره تشمیکه د خپل زوی څنګ ته ګډه کوم څو ورځې کېږي چې په همدې کار کې بوخت یم ښه مخکې مې چې در سره لیدلي وو ویلي مې وو چې د پیسو لپاره خپل ملګری نه پلورم هغه کار مې هم پرېښوده خو بیا هم تا خپل کور پلورلی په هر حال خدای دې ښه کړي اوس نو کار شوی وروره قسمت هم داسې و ښه اوس چېرته ځې راځه چې په تا یوه قهوه وڅکم زه د عثمان څنګ ته ځم مخکې له دې نه چې لاړ شم باید هغه سره خدای پاماني وکړم زه هم له هغه ځای نه راغلم یو ناڅاپه له دوکان نه ووته الله الله په هر حال کوم عاجل کار به ورته پیدا شوی وي که نه نو هغه ماته په تمه کېده مراده زویه لږه مرسته کولی شي راغلم پلاره ژوندی اوسې زویه رښتیا وایي دا چې عثمان یو ناڅاپه له دوکان نه ووته نو هرومرو کوم عاجل کار پیدا شوی راځه زه په تا قهوه څکم که عثمان مې لیدلی وای ډېر ښه کار کېده وروره وبای ګورې وبای مې لیدلی وای ډېر ښه کار کېده وروره وبای ګورې وبای څه وشول راووتی راووتو کومه خبره نه ده اندېښنه مه کوه تا څه چې خبر درکړم زه تاسې کره تللم چې خانم شاه راته وویل بله دا چې تا ولې ما ته زنګ ونه وهه میرال اصلا ناروغه شوې او زه له خلکو نه خبرېږم لورې څنګه یې ښایي زنګ ونه وهه میرال اصلا ناروغه شوې او زه له خلکو نه خبرېږم لورې څنګه یې ښایي که نه ښه یم ترورې لورې یوازې لږه بېهوشه شوې یم شکران ترورې لورې یوازې لږه بېهوشه شوې یم شکران ترورې حالت خو معلوم دی د چا فکر خرابوي هیله کوم ځان ته دې پام کوه ته ماته امانت یې لورې
ناوخته کوله که نه احمده ما سره د خبرې کولې زه څومره کم عقله یم چې اوس هم په تا باور کوم جلۍ نیسان چېرته ځې څنګه یې خورې ډېر وخت کېږي چې نه لیدل کېږي راځه کور ته ځه قهوه څښو څه خبره ده چې تنده دې داسې ترونو لکه چې چا دې اعصاب خراب کړي هېچا زما اعصاب نه دي خراب کړي بله ده چې زه باید د خپل پلار څنګ ته لاړه شم بل وخت سره وینو غواړې چې ما وغولوي ثانیه نه غولېږي ګرانې هرومرو دې له خپل خاوند سره جنګ کړی نیسان جانې لکه چې کارونه دې ډېر دي زویه هو پلار جانه همداسې ده السلام علیکم ستړي مه شئ په خیر راغلی ژوندی اوسې په لاره کې مې تحسین ولیده تا ته یې ډېر سلام کوه ویې ویل ته ووایه چې ما ته کار پیدا شو الله الله هغه خو ویلي و چې زه درځم څه وشول څنګه داسې یو ناڅاپه کار ورته پیدا شو مراد که لږ وخت لرې زه درته یو څه ویل لرم له ما سره د باندې وتلی شې سمه ده ولې نه کاکا او پلار جانه په اجازه دی زه بیا هماسې کار ته ځم په مخه دې ښه شه د خدای په امان لږ پاتې و تحسین هر څه برباد کړي وای مخه مې ورته ونیوله که موږ له همدا اوس نه له داسې حالات سره مخ شو نو کاروبار مو خرابېږي رښتیا وایي له دې نه وروسته باید ډېر پام وکړو ملا صاحب کور ته ځئ کور کې دې څوک نشته نسان د خپل څنګ ته لاړه بیا مې ناوخته کړه بیا مې ناوخته کړه دې خوراکي ته وګوره ګلان یې په لاس کې پاتې شول زما خاوند خو هېڅکله ما ته داسې ګلان رانهوړه نسان په خپل خاوند ونه غوسه کېږي زه نه پوهېږم ډېره مننه کوم اسماعیله زده کوونکي ډېر خوشحاله شول هیله لرم چې ستړی شوی ونه اوسې له موږ سره ډېر په زحمت شوې وروره استغفرالله دا څه معنا لري هغو چې خوشحال زه هر وخت راځم وروره ژوندی اوسې خدای په امان په مخه دې ښه شه ښوونکیه درس خلاص شو تل هغه کتاب نه وبله کیسه هم لوستلی شي په دې معنی چې تاسې اوس هم د اورېدلو انرژي لرئ تر کومه وخته چې تاسې غواړئ زه هم وخت لرم تېر شئ کښېنئ ملګرو موږ فکر کوو چې درس خلاص شو نه دی خلاص شوی راځئ یوه ورځ زما څنګ ته یو څو ښایسته ځوانان راغلل پوښتنه یې وکړه د دې لپاره چې په ژوند کې له ځوانۍ نه ښه ګټه واخیستل شي او له نفسي چاتو سره ښه مبارزه وشي موږ باید کومه لاره تعقیب کړو ما هم ورته په ځواب کې وویل چې ستاسې ځواني هرومرو تېرېږي که تاسې له خپلې ځوانۍ نه سمه ګټه پورته نه کوئ ځواني به مو هسې عبث تېره شي په دنیا آخرت او قبر کې به د خپلې ځوانۍ د هسې عبث تېرولو سزا هرومرو وګورئ نیسان لورې څه خبره ده ښه یې هېڅ ښه نه یم پلاره څه خبره ده ووایه ما پرېکړه وکړه چې له احمد نه طلاق اخلم ګوره لورې دا وسله زما لپاره ډېر ارزښت لري کېدای شي په دې باندې تاسو ونه شئ خو په ژوند کې زه د هر څه نه له تاسو سره ډېره مینه لرم ما په پایل کې هم نه غوښتل چې له احمد سره واده وکړي فکر مې کوه یو له بل سره نه جوړېږي اوس هم هماغسې فکر لرم وګوره اوس دا بیخي معلومه شوه چې ما سم فکر کړی و ما ستا غوندې فکر نه و کړی او اوس هم فکر نه کوم پلاره مسله د جوړېدلو نه ده زه اوس هم له احمد سره مینه لرم پوهېږم هغه هم له سره مینه لري خو زه مجبوره یم چې ترې طلاق واخلم زه ستا پرېکړې ته درناوی لرم پرېکړه دي چې هر څه وي د یو پلار په توګه تل دې په څنګ کې اوسم لورې
زه نه پوهېږم چې په دې ګرمه هوا کې په دې حالت کې ته ولې بوتیک ته ځې وایم چې راځه نن کار مه کوه لږ ارام وکړه نه زه اوس څه وکړم کله دې حالت نه سلیم خبر شي که هغه پوه شي چې زه ناروغي لرم هغه وخت بیا هغه له ما سره هېڅ وده نه کوي همدارنګه ده چې موږ د نکاح ورځ ټاکلو ته تللي وو په ما ډېر په غوسه شو اصلي جانې ګوره ته خپله منفي فکرونه کوې سلیم ښوونکی تا په هر حالت سره قبلوي په دې پوهېږم زه باور لرم چې تاسې به یو ډېر ښه راتلونکی ولرئ باور وکړه دا هر څه به تېر شي انشاءالله سهره جانې انشاءالله خیر کې د ډېرې وارخطایۍ له امله هېر مې شول چې سلیم ته مې خبر ورکړی وای زه همدا اوس ورته زنګ وهم ها سلیمه زه درته یو څه وایم خو مه وارخطا کېږه زویه سمه ده څه خبره ده مورې اصله لږه ناروغه شوې زویه ناروغه شوې څه شوي هغه اوس ښه ده شکر دی چې صحرایي څنګ کې وه زویه سمدلاسه یې روغتون ته بیولې وه البته چې نن یې لږ زړه خفه شوی د خفګان له امله یې حالت خراب شوی و د هر څه زما له امله شوي اوس هم په روغتون کې دي نه په بوتیک کې دي زر کوه زویه زنګ ووهه پوښتنه یې وکړه سمه ده مورې زنګ ورته وکړم وروسته بیا پښیمانېدل هېڅ کومه ګټه نه کوي شکران مېرمنې په هغه وخت کې مې خپل حالت خراب احساس که بیا پوهه نه شوم چې څه وشول ګرانې پروا نه کوي اوس خو ښایي هو ښه یم د سلیم زنګ دی ځواب ورکړه که نه نه زه اوس ورسره خبرې نشم کولی بله دا چې څه ورته ووایم سهره ته ورسره خبرې وکړه که زما پوښتنه یې وکړه یو پلمه ورته وکړه هیله کوم مهرباني ښوونکیه سهرا ته یې ما خو اصلي ته زنګ وهلی و همدلته ده خو اوس مهال بوخته ده حالت یې څنګه دی مور مې ویل چې روغتون ته یې بیولې وه شکر دی اوس یې حالت ښه دی سمه ده اوس چېرته یئ په بوتیک کې ده خو لږ وروسته کور ته راځو یعنې تاسې کره راځو داسې چې ده نو زه هم کور ته راځم سمه ده بیا په کور کې سره وینو خدای پامان څه خو یې ونه ویل نه دومره یې وویل چې په کور کې بیا سره وینو دا چې دومره لږې خبرې وکړې نو هرومرو له اوسګۍ سره یې خبرې کړي څه وکړم زه کور ته ځم اوس مهال نه غواړم چې له سلیم سره مخامخ شم که لاړه نه شي سلیم ښوونکی به شکمن شي چې کومه خبره شوې ده همدارنګه فکر نه کوم چې اوسګۍ ورته څه ویلي وي ته هسې اندېښنه کوې نه پوهېږم باور وکړه چې زه نه پوهېږم باور وکړه چې هېڅ هم نه کېږي بیا به وګورې سلیم ښوونکي د دې لپاره درته زنګ ووهه چې اندېښمن شوی دی د نکاح مسلې په اړه به هم کینئ خبرې به وکئ هر څه به سم شي ګرانې لږ نوره مرستې اوبه څښه لږ نوره
له ازموینو نه ډار پکار نه دی. په ژوند کې نور ډېر جدي شیان شته چې موږ باید ترې وډار شو. د بېلګې په ډول له هغه پرېکړو نه چې زموږ د ژوند راتلونکي پورې اړه لري. زه همداسې نشم کېناستلی. نه زه باید د هر څه سلیم ښوونکي ته ووایم چې هغه هم پرې پوه شي. نه ترور جانې ژوندی اوسه نه څکم. ګرم به د څکلي و لورې ګټه درته کوي. ها صبر وکړه، زه تا ته د بوټو چای تیاروم. ځان مه په زحمت وه ترور جانې، رښتیا به یم زړه ته مې نه کېږي. زه پوهېږم د نکاح د مسلې له امله داسې شوې. کاش چې موږ له سلیم نه پوښتنه کړې وای ترورې. اوس فکر کوم چې په اصل کې هغه په حقه دی. داسې له هغه نه پټ یو ناڅاپه دا کار مه وکړه. دا څه معنا لري اصلي؟ اول وي که آخر وي د نکاح ورځ خو ټاکل کېږي، یا نن یا بله ورځ خو ټاکل کېږي. څه توپیر کوي؟ زه نه پوهېږم چې سلیم څه ستونزه لري. څه ستونزه به ولري میرال د خدای لپاره. په دې هم ښه پوهېږم شکران مېرمنې. دا خبره له کوم ځای نه شوه؟ هغه د دې لپاره غوسه شو چې موږ هغه ته خبر نه و ورکړی. بله دا چې موږ په دې اړه مخکې هم خبرې کړې وې. زما فکر هیڅ کار ونه که او پوهه نه شوم. وای بس دی لورې زړه دې مه ځوراوه، یوازې ته ګرامه نه یې. موږ هم فکر ونه که همداسې ده. اوس ډارېږم چې هغه به ما ونه بخي. داسې کېدلی شي؟ سلیم پوه انسان دی لورې، له تا سره هم ډېره مینه لري، داسې کار نه کوي. ته د زړه مه ځوروه، بیا به وګورې چې انشاءالله هر څه به سم شي. انشاءالله ترورې. هر څه چې وایي حق دی دی. هېڅوک په څه نه پوهېږي. یو کشال احمد ملا صاحب ته هم څه نه دي ویلي. پوښتنه مه کوه، ښکاري مرغه غوندې الوتوي. سمه ده که په څه پوه شوم بیا تا ته خبر درکوم. په خیر راغلی ځوانانو. په خیر راغلی زویه. خوشحاله اوسې ترورې. خوشحاله اوسئ. مورې تر څو چې ډوډۍ تیارېږي په کوټه کې درس ویو. شکرا ترورې. سلیم ښوونکی تر اوسه نه دی راغلی؟ نه لورې تر اوسه نه دی راغلی، لږ وروسته به راشي. خیریت دی اوسکې جانې، کومه خبره شوې؟ یوه ډېره مهمه خبره ده چې زه باید هغه ته ووایم. ښه نو داسې ده سلیم ښوونکي نور له کتاب نه څه ولوستل؟ ډېر شیان او زده کوونکو هم په لیوالتیا ورڅخه غوږ نیولی و. څه وایې؟ په دې معنا چې د فکر په بدلولو ښه پوهېږي. په هر حال ته هلته تللو ته دوام ورکړه، چاته څه ونه وایې. سمه ده مدیر صاحب، ته یې اندېښنه مه کوه. مدیر صاحب ناوخته کېږي، زه نور ځم. ته لږ صبر وکړه سلیم ښوونکی، زه صاحبې تېروتنې ته په تمه وم. تا هم زه ډېر په تمه نه کړم او زما کار دې اسانه کړ. زه یو ځل هغوی ګورم راځم. زه له تا سره لږې خبرې کوم. پرون چې څه وشول هغه سلیم ښوونکي ته وایي اوس کې؟ یوازې هغه خبره نه ده سهرا ترورې، په اصل کې د اصلي خور په اړه ځینې خبرې دي چې زما زړه ځوروي او زه باید هرومرو دا خبرې سلیم ښوونکي ته وکړم. د پیلین د پیښې په اړه، یعنې سلیم ښوونکي ته د پیلین د غورځېدو په اړه هر څه وایي.
اوس کې جانې زه پوهېږم چې تا اندېښمنه یې، خو باور وکړه چې اوس یې هېڅ وخت نه دی. که ته هغه ته ووایې کیدای شي داسې څه وشي چې موږ یې نه غواړو او ښوونکی خفه شي. خو هله اوس کې جانې دا لیدوي څنګ ته لاړه شه. ژمنه کوم چې وروسته بیا درته هر څه وایم، خو ته اوس هېڅ هم مه وایه، سمه ده؟ اوس نه کېږي. ورځ بخیر. ورځ بخیر. خیرات دی وزګې، دلته څه کوې؟ مونږ همداسې خبرې کولې. کومه مهمه خبره خو نشته؟ نه زه ویفا له علي سره درس ویلو ته راغلو. زه هم ستړی شوم، همداسې د باندې راووتو. پوه شوم. ښه نو ښوونکیه هغوی په تمه دي، زه یې څنګ ته ورځم. اصلي ته څنګه یې؟ زه درته ډېر اندېښمن شوم. ښه یم، کومه مهمه خبره نشته. همداسې سر مې لږ وګرځېده، ډاکټر هم ویل چې د ګرمۍ تاثیر دی. خوشحاله شوم چې ښه یې. سهارا دننه به لاړ شو. زه له اوسګې سره خبرې کوم، پام کوه چې اندېښنه مه نه کړي. ته ډاډمنه یې؟ که هغه هر څه سلیم ته ووایي؟ هغې ته په یو ډول سره قناعت ورکوم. ژوندی اوسې. راځه. څه خبره ده نیسان؟ که پلان مې درته ووایي ډېر ښه به شي. نیسان غواړي چې له احمد نه طلاق واخلي. موږ غواړو چې ته زموږ وکیل شي او زه غواړم زر تر زره یې کار خلاص کړي. نه غواړم ستاسې زړه مات کوم، خو زه دا کار نشم کولی. احمد زما د ورور نږدې ملګری دی، زما ملګری هم دی. که نه نو د نیسان د پرېکړې په اړه کومه ستونزه نشته، ما خو پېژنئ. که ستا پرېکړه همدا وي نو ته موږ ته یو ښه وکیل پیدا کړه. پلاره زه یوه ډېره ښه وکیله پېژنم، زما نږدې ملګرې ده. زه تاسې ته د هغې د دفتر او د موبایل شمېره لیکم. ورته ووایه چې موږ مراد لېږلي یو. هر څه ته چې اړتیا وي هغه یې ترسره کوي. باید ورسره خبرې وکړو. زر کول ورې ژوندی اوسې مراده. خدای په امان. په مخه مخه شه. خدای په امان. په مخه مخه شه نیسه. طلاق اخلي. بله احمد ملا صاحب، زه باید زر له تا سره وګورم. ډېره مهمه ده. کله چې غله بیا خبرې کوو. سمه ده. نور چای هم څکې چې راوړم؟ ښه سلیمه، اوس به څنګه شي؟ ته غواړې څه ووایې؟ زه پوه نه شوم. د نکاح د ورځ ټاکلو مسلې په اړه. مورې هیله کوم اوس یې وخت نه دی، موږ دا موضوع تړلې ده. کیدای شي چې تاسې یې وتړئ لورې، خو زما لپاره دا موضوع نه ده تړل شوې. نو زه له دې خبرو نه ډېر ستړی شوی یم. ما اصلي ته څو ځلې وویل، ته ولې زموږ خبرو ته درناوی نه کوې؟ دا خو زما او د اصلي مسله ده. زویا ته موږ هم درک که. د ډېرې خوشحالۍ او هیجان کېدلو له امله مو فکر ونه که. اوس نو د هغه پلوي کوي شکران مېرمنې. هلته له موږ سره ورځ ټاکلو ته لاړې. په اصل کې زه ستاسو په مطلب پوهه نه شوم.
نه فکر به وکړم چې تاسو نه غواړئ واده وکئ. ما ته هېڅ داسې مه ګورئ. نو زه په دې پلمو باندې هېڅ نه غولېږم، پوه شوئ؟ زه فکر کوم د دې کار تر شا کومه خبره ده. مورې نوره هیله کوم دا موضوع وتړه. خیرت دې مراده، دومره مهمه خبره څه ده؟ ګور احمد ملا صاحب، ته زما د ورور نږدې ملګری یې او زما ملګری هم. ما مه ډاروه مراده، څه خبره ده؟ ما نو غوښتل ته دا خبره زما له خولې نه واورې. لږ مخکې هارون کاکا او نیسان دلته راغلي وو. نیسان غواړي چې له تا نه طلاق واخلي. یعنې هغه په رښتیا جدي ده، همداسې ده؟ هغې پرېکړه کړې ده. ان له ما نه یې وغوښتل چې زما وکیل شه، خو ما قبول نه کړ. نیسان نه نشم جلا کېدلی. ته پوهېږې چې دا خبره څومره جدي ده؟ یعنې د قانون له مخې که وغواړې که ونه غواړې چې قاضي نیسان په حقه وګڼله، نو هغه له تا نه طلاق اخیستلی شي. د میرمنو دا د نکاح د ورځ ټاکلو مسله نوره تړو. سلیم رښتیا وایي، د دې مهمې مسلې په اړه داسې یو ناڅاپه پرېکړه باید ونه شي. اصلي لورې، حسن هم تاسې خبرې کړې جوړه غلي یې. حسن هم یوازې ته زما حالت درکوي پلاره. کاش چې نیسان لور مې او هارون هم ډوډۍ ته راغلی وای. ایت هم نه ښکاري اصلي لورې. ایت اوس په کور کې خوشحاله دی. خور ته مې زنګ ووهه خو هغې او پلار مې د باندې ډوډۍ خوړلې ده. په هر حال بل وخت به بیا راشي. احمد ملا صاحب، مراده څه خبره ده؟ نیسان له احمد ملا صاحب نه د طلاق اخیستلو دعوا پرانیزي. ان وکیلای هم نیولې ده. دې کار ته وګوره. نه، دا نیسان هم ډېر زیاتی کوي. د طلاق اخیستلو خبره له کوم ځای نه شوه. مخکې چې اصلي چې ځو. تاسې څنګه خبر شوئ؟ نیسان زما دفتر ته راغله. پام کوه. سمه ده. په خیر راغلې. زینب بیده شوه؟ والله چې بیده شوه خورې. ډېرې لوبې وکړې، البته چې ستړې شوې. خیرت دی، نیسان حالت دی ښه نه ښکاري. کومه خبره نشته. خانم شاه مېرمنې، ها، مهرباني وکړه، راشه. بخښنه غواړم ښاغلی هارونه، ټول فکر مې د فلم ته و. په هر حال زه ځم په کور کې بیا ګورم. خدای په امان.
فکر به کوه زه خو وایم ښه پرېکړه دې کړې. زه خپله کورنۍ ویشم پلاره. زینب ته مې زړه سوځېږي. هغه له احمد نه جلا کوم. د زینب په اړه فکر مه کوه. موږ د هغې کورنۍ یو. څه ډول چې اړتیا وي موږ پرې پام کوو. موږ به تل ستاسې په څنګ کې اوسو لورې. زه نه پوهېږم چې دا کار به څنګه وزغمم. زه له نثار نه هېڅکله نه جلا کېږم. هغه زما ښځه ده، زما د لور مور ده. نه کېږي، هېڅکله هم نه کېږي. مراده هغې ته د وکیل شمېره ورکړې ده که نه؟ یعنې نور څه خبره نشته؟ کاش چې داسې وای. کله چې دلته راتلو ما ته یې زنګ ووهه، ویې ویل وکیل یې قبوله کړه چې زه تا ته له خاوند نه د طلاق اخلم. ته له موږ سره څنګه تاسې کوې نیسا؟ سمه ده، اوس به څنګه شي؟ بله خبره دا ده هغه وکیله په دا ډول مسایلو کې ډېره تکړه ده. نو تا ولې هغې ته د وکیل شمېره ورکړه؟ ملګري مې ډېر کار درلوده. فکر مې کوو چې هغه به یې ونه مني، خو منلې ده. هیله کوم ما وبخښه. اوس کار شوی. موږ ستا په نیت پوهېږو زویه. موږ چېرته غلط فکر کوو. بله دا چې ته به هم زموږ وکیل شې. هر څنګه چې کېږي د دې کار مخه به نیسه. زه ستونزه نه لرم، خو هو د احمد لپاره دا کار کوم. خدای دې درنه راضي شي مراده. هیله کوم دې کار ته اجازه مه ورکوه. یوه چاره باید پیدا کړو. هارونه څه مې چې واورېدل هغه رښتیا دي؟ د دې لپاره چې نیسان طلاق واخلي وکیله مو نیولې ده؟ تاسې څنګه خبر شوئ؟ دا خبره رښتیا ده؟ څه وایې؟ په دې معنا چې نیسان خور مې طلاق اخلي؟ پوه شوم، حالت جدي دی. یوازې مراد پوهېده، نور څوک خبر نه وو. تاسې ته چا وویل؟ مراد شکران تر هغې وویل. له هماغه ځای نه خبر شو هارونه. هغه هم د خانم شهادت پیدا کړی، خبرې وړي و راوړي. خور مې چېرته ده؟ هغه په خپله کوټه کې ده. خور جنې ته ښایي؟ ته لږه بیړه نه کوي خورې؟ یعنې ښه فکر دې کړی؟ البته چې فکر مې کړی. زه غواړم چې داسې وشي، خو څه وکړم؟ بله هېڅ چاره نه لرم. احمد ما ته هېڅ ارزښت نه راکوي. ما ته بله چاره پرې نه ښودله. ته جدي یې همداسې ده؟ جدي نه یم اصلي، یوازې یم. احمد زه بیخي یوازې پرېښې یم. تر څو چې طلاق وانخلم ماشوم نشم لرې کولی. بله چاره نشته. د دې لپاره چې خپل ماشوم لرې کړم باید له احمد ته طلاق واخلم. ټوله خبره همدا ده. خورې هېڅ مو په فکر کې ونه ګرځېده چې ما سره مشوره وکئ؟ البته داسې یو حالت که زه حق لرم چې خبرې وکړم. هر څنګه چې وي زه یوه ناسکه مور یم. چټیات مه وایه میرا، دا خبره له کوم ځای نه شوه. دا د نیسان پرېکړه ده او د پلار په توګه یې په څنګ کې ودرېږم. یعنې پلار او لور په خپلو منځونو کې مشوره کړې همداسې ده؟ هو مشوره مو کړې. زه له تا نه پوښتنه وکړم چې هغه طلاق واخلي او ولې وانخلي. ووایه که نه ولې طلاق وانخلي؟ ګرانه ولې طلاق واخلي؟ خپله کورنۍ باید ونه ویشي.
اسانه نه ده چې په دې عمر کې بې برخلیکه پاتې شي. زه د هغې په اړه فکر کوم. ته یې په اړه فکر مه کوه، زما غوندې پلار لري. حسینه ما نه غوښتل چې هغه سره واده وکړي، څنګه چې تا هم په پیل کې نه غوښتل. ته خوشحاله یې ګرانه، خو هغه جلۍ یوازې څه وکړي په دې اړه د فکر کړی؟ څنګه څه وکړي؟ زه خپله لور پرېږدم چې نورو ته احتیاجه شي؟ زه له هغوی نه ساتنه کوم. مورې ته ولې دومره شاله کېږي؟ پرېږده، نثار خور مې چې څه غواړي هم هغه دې وکړي. زه د هر څه ستا د راتلونکي لپاره کوم یې. خو اوس مهال زه هېڅ فکر نه کوم چې ته به په دې خبره پوه شي. هغه یې پرېنښودله چې سلیم ته څه ووایي. اوس ګې ورته څه وویل اصلي؟ څه پوهېږې؟ یعنې څنګه؟ باور مې نه راځي. ګوره دا کار داسې نه کېږي شکران مېرمنې. ته زیاتی کوې ښاغلی عثمانه. په اصل کې ته زیاتی کوې ښاغلی هارون.